مورې پلاره ته نه پوهېږې د اکثره ځوانانو نننۍ خبرې آیا مور په هغه وخت کې هم نه پوهېدله چې دې نهه میاشتې په خپله ډېره کې ساتلی وي آیا په هغه حالت کې هم نه پوهېدله چې کله یې ته رالوی کولې ستا تربیت یې کولو آیا ستا پلار هغه شخص چې ستا د سکون لپاره ستا د سرلوړۍ لپاره ستا د عزت لپاره او تا د ښه نوم پرېښودلو لپاره یې په ځان شپه ورځ یو کړي ده هغه ته پوهېږي عجبه پوښتنه نه ده آیا کله مو له ځان نه دا پوښتنه کړې چې ولې د مور او پلار مخکې بې احترامي کوو ولې دوی داسې الفاظ استعمالوي چې دوی خبر کړو آیا دا دې نه دي اورېدلي چې د الله جل جلاله رضا د والدینو موجود باور وکړئ اوس شته دی قدر یې نه کوو ولې کله چې نه وي بیا سخت زیات افسوس له هغه خلکو یې قدر پوښتنه وکړئ چې دې نه دي که چېرته مو مور پلار ژوندي دي والدین مو ژوندي دي که لرې یې زنګ ورته وکړئ ورته ووایئ چې پلاره وړې مینه در سره لرم راباندې ګران دي او که چېرته نږدې دي ورشئ لاسونه یې ښکل کړئ باور وکړئ یو بېل ژوند دی دوی یو بېل انسانان دي دوی ځانګړی ځای دی هېڅکله خپلو والدینو د غوسې او قهر او د هغوی د خفګان سبب مه ګرځئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته